وعن علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه روایت انه قال شيخ فرمایلیو لو كان الدين بالرأي كچت دین پر رائے باندې په عقل باندې لکان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه نخامخ وی بلاند طرف د موزي دا ډیر حقدار بالمسح په مسح کول باندې من اعلاه د اوچت طرفنا وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم او یقینا ما لیدل نبی صلی الله علیه وسلم ما نبی صلی الله علیه وسلم لیدل یمسو علی ظاهر چې هغه مسح کوله په ظاهر طرف باندې یمسو علی ظاهر خفی چې هغه مسح کوله په ظاهر طرف د موضوع باندې اخرج ابو داود باسناد حسن د حدیث ابو داود د کلکړې په سند حسن سره د حدیث نه فائدې دا معلومیږي یو دا چې موضوع چې مسح کېدلې شي نو لہذا مسح په اوچت طرف باندې کېدلې شي مسح د بل جانب جایز نه ده دیمه فائدہ د حدیث دا معلومه شو چې بنا د دین په عقل په نقل باندې د عقل باندې نه ده او عقل چې کوم دا حاکم نه دی علي بن ابي طالب وی ک چرته دین په عقل باندې بناوي نو عقل خو تقاضا ده چې لاندې طرف د موضوع باندې مسوک لشي ولی ځکه چې اصل کې د ګندګۍ سره د مستقذرات سره د سمکه سره لاندې طرف لګي کنه دا بره طرف خو پاکي کنه نو حقدار دار چې لاندې طرف باندې مسوک لشي خو چون کې دین په عقل باندې بنا ده په نقل بنا ده ځکه اوچت طرف د موضوع باندې مسکول په کار دی په لاندې طرف د موضوع باندې مسکول په کار نه دي دلته دا مسله یاد درې غوري چې دین په عقل باندې بنا نه ده نور عقل سره مخالف ناراضي دا یاد لري چې صحیح عقل او سلیم عقل دا چرتم د نقل خلاف ترازی دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کتاب لیکو درء تعارض العقل والنقل مستقل په لس جلد کې کتاب لیکو چې د عقل او د نقل هیڅ قسم تعارض نشته تعارض چې راځي زمونږ په عقل و کمزوري چې روغ عقل وي سلیم عقل وي نو دغه د نقل سره هیڅ قسم تعارض نشته دی یاد لري چې عقل دا حاکم نشي کېدلی مؤید او تایید کوونکې کېدلی شي د نقل لپاره ها او موږ وایو چې ګور عقل ذکر شي حاکم ذکر شي کېدلی چې زمونږ عقلونه ډېر کمزوري دي په نسبت د عقل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ډېر عقلمن انسانو چې هغه خبرو کی او زمونږ عقل نه منو دا زمونږ د عقل کمزوري دا نه کوي چې نقل د عقل خلاف دی نقل د عقل خلاف نه ولیکن زمونږ عقل خلافي زمونږ عقل کې به کمزوري بل چې عقل دا یو عظیم نعمت د رب العالمین طرف نه حجی دلته بل مسله او صدایات درې چې مسله خدا معلومه شو چې په موضوع په جرابو چې مسه کېدلې شنو دا به په اوچت طرف باندې کېدلې شي لیکن دا چې په اوچت طرف باندې کېدلې شي نو آیا دواړه موضوع دواړه جرابې په یو ځل باندې مسه کول پکار دی او کنه د انزل په شان لاول بخي جرابا او خي موضوع په دې مسه کېدلې شي به ورسته په ګڅ خوا باندې په مسه کېدلې شي په دې کې راجح قول الله بعض علماء ویلي چې یو ځای په کولې شي هغه ظاهر د حدیث معلومي چې ومسح على الخفين یا لا خفي مسح په موضوع باندې و ظاهر دا معلومیږي چې یو ځای په کړل دا او دیم قول دار چې هغه ور دی چې نه لاول خي طرف باندې مسح کول پکار دي دیم ګڅ په باندې چې کوم موضوع پای مسح کول پکار دي او وجه دار چې دا مسح دا خود نائب د چا د غسل لکنه د انزلو مسح نائب د چا نه د انزلو دا د پنځلو کې لاول خي په منګ انزو کړه بیروس ته ګڅ په منګ انزو نو د قرنګي په مسح کې لاول منګ خيخ په مسح کو به بیروس ګڅ په باندې چې کوم دغه مسح کو یعنی په موضوع باندې خو باندې په موضوع باندې مسح کو او هر چی د غوګونو دي چې غوګونو د خور سر نه یو ځای حساب نه یو ځای مسح کولای شي هغه د سر نه حساب کنه سر خو یو اندام دی کنه او هر چی خپې د خو جدا جدا اندامونه دي کنه نو پای کې ترتیب پکار دی بل دلیل داغه دار چې خې طرف باندې لاول مسح کول ځکه پکار دی چې مخکې حدیث عائشه معلومه شوی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کان يحب التيمم في ترجله وتنعله او في شانه كله نبی صلی الله علیه وسلم هغه بعد خې طرف خواو په پیزار په کولو کې او فی طهوره او فی شان کلی په او داسکی او دارنګي په پیزار په کولو کې په سرګ منځولو کې نو لہذا دا مسح چې کوم دا هم طهارت سره تعلق ساتي کنه نو پرې کې خیخ په باندې مسح کول اول پکار دي